ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. مسلمان لپکار دی چی دی ار وقت کے دا خپل ربنا غافل نی اول ار وقت کی یادی او کدس وقت کے زان دا اللہ نا غافل کا اول یر کا نو دا بدبخت مسلمان دی دا نیک بخت مسلمان ندی. پا انسانانو کے چی چوک چا سر خیگڑا کئی نو خلق دا غا خیگڑی والا قدر کئی عزت کئی او خیال ساتی حلکوی دا زما محسن دے ما سر خکی زبم دا سر خکوم خپکوم بینا محسن سوک نخپا کئی او چی سوک چا سر خیگڑا کئی سوک دا چا محسنی او دی بیام خپکی نظمون پختانه سوی ملوی دی انسانیت پلارا نده تلی دی انسان نده که دی انسان یو پدک انسانیت وی نو دا فلان کی و سر خکی او دی و سر بد کی گوره یو سپی چی خلق سپی تا اغا ڈوڑای ورغردی چی اغا ددن فالتوی فالتو ڈوڑای وطا غردی اغا ترکاری و تا ورغردی چه کم ترکاری دن فضول و فالتو شی اول ورکی او داسی دا عزت پا شکل ڈوڑیم نورکی ورطا یو طرف تا ورغردی او سمر رٹی کورشا چخشا چه معمولی غند غلطی کئی لرگی و پسراوالی پکانی ولی پخختی ولی او چه لگا غلطی کئی چوکا ورطاونی سی لیکن اغا سپید اغا خپل مالک اچه خا ڈوڑای ورکی اغا بیکار ڈوڑای ورکی او بیکار ترکاری ورکی او شڑی رٹی اکثر دروازه و تا بند کی او اغا سپید اغا خپل مالک در نپریدی دا اغا خپل مالک کور نپریدی واپس رازی اغا خپل مالک کرا پتره کسم لی دا اغا لرگولاندش پکی او اغا زی کسم لی چی اغا گنده زیوی خو اغا سپی دا اغا خپل مالک احسان نخط نیری دا اغا خپل مالک باغی کم سوکے کئی که دا شپی ڈوڑے ورنکی او دی دروازی لدا مالک دروازی لغل راغی یا بل سوک راغی لاغا سپی طول شپا ویخا تیری خدا اغا خپل مالک دا کور سوکے کئی غل پس مندو یو غپار کئی که نکی پنارا ندی دا نوی چی تا خو مالا نن ڈوڑای ندر آکڑی نن زستا دا کور سوکے نکم دا غل پیشا و تا پیشا دا نوی چی نن خو تا مالا خراب ترکاری را کڑی دا نوی چی تا خو نن ز ڈبولیم والم دی سپی چرتم دا نوی چی تا خو نن شڑلیم نن دی سوکے نکم اغا سپی چی دا پچوکے والی دی و ڈبولی دی و ڈوڑیم ندا ورکڑی خوراکیم ندی ورکڑی 15 منٹا پس 3 منٹا پس پا دا غلارا کسوک تیری گی دی ورپس غاپی اسینا زما دا مالک دی کور تا سوک را نشی او غلاتی اونکی او دا دینا سوک روانی اونکی
نو سپي سره خلق دا پوټینې ښېګړه کوي او بیا هم دی د خپل مالک احسان فراموش نه دی. مونږ سره الله څونه احسانات کړي دي. مونږ له ژوند دی را کړی دی، مونږ له مال را کړی دی، مونږ له عزت را کړی دی، مونږ له روغ صحت را کړی دی او ښکلې سترګې او ایمان یې را کړی دی. نو مونږ چې د خدای نه احسان فراموش شو مونږ د الله او مونږ خدای یېر که، نو دا هم مونږ د انسانیت په لار به نه یوتلی. انسان چې انساني دی به د خپل الله یېره نه کوي، دی به خپل خدای نه یېروي. او قرآن شریف کې الله ډېر په مینه وایي یا ایها الذین آمنو، دا ډېر د مینې لفظ دی، د محبت لفظ دی. ای د ایمان خاوندانو، دا د خدای د انسان سره د مینې لفظ. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دا مال او بچی ما در کړي دي، پام کوه چې دا مال او بچی دې زما د ذکر نه غافل نه کی. هسې نه چې د دې مال د وجې ما پرېږدي، ما درک او مینه مې ورسره دله پیدا کړه، هسې نه ما پرې نه دی. ګورئ، ما نه دې غافل نه کی. دا بچی دله ما در کړي دي، ما دا نعمت درکه، هسې نه چې دا بچی دې زما د یاد نه غافل نه کی. او که داسې دې وکړل، ومن یفعل ذلک، که چا دا کار وکړه، ما مال ورکه او بچی ورکړل او د ټول وخت د هغه خپل مال او بچو په سوکۍ کې او په مینه کې تیر که او زه یې هېر کړم، نه ما ته ودرېږي او نه ما یادوي او ما سره دشمني کوي، فاولئک هم الخاسرون. نو زما څه نشي کولی، تاوان او زیان یې خپل دی. الله به څه وکړي؟ که ډېر هم د خدای مخالفت وکړي او د الله دشمني وکړي، قسم دی که د الله څه کولی شي. یو ملګري راته قصه کوله د یو مدرسې ناظم صاحب دی. ناظم وی مونږ لاړو پېښور کې، یو سړی راته یاد که، وی هغه سړی بیا ما پیژندم. وی د هغه سړي له لاړو، ډېر زیات مالدار دی او د ډېرو بنګلو خاوند دی او د کارخانې مالک هم دی. نو مونږ ورلو د مدرسې دپاره م ته چنده غوښته او مدرسه کې مونږ د قرآن شریف دپاره یو حال جوړو، چې د قرآن شریف د درس دپاره یو حال جوړو چې هغې کې حافظ صاحب ناستی او ماشومانو ته پکې قرآن شریف ښیي او تجوید پکې ښیي. دا یو حال هم جوړو. وی مونږ یو وفد په شکل کې دغه سړي پسې لاړو، ماسخوتن د مانځه نه پس ورلو ورسره کېناستو، چای را باندې وڅښله، د ډوډۍ ست یې م راته وکړه څنګه راغلی، او د هغه یو دوستو پیژنګلو هم ځان سره بوته او په دې نیت تلي و چې دې به مونږ لږه چنده زیاته راکړي. دوو ګاډو کې ورپسې لاړو او د هغه دوست هم په سفارش کې بوت او د هغه دوست یې په یقین هم و چې دې به ښه مدد کوي. زمونږ دا خیال و چې دې مونږ له یو 2 ټنه یا 3 ټنه سیخ ووالي، یو ټرک سیمټ به راله والي، یا به راله خښته والي یو 100 زره، او یا نقد ممکن د 50-60 زره 1 لک روپۍ راکړي، ښه مضبوطې درنې چندې پسې تلي. وایي چې د سره سینګ کېناستو، مونږ ورته وایي چې دا مدرسه ده او د الله تعالی د قرآن شریف دپاره مونږ یو حال جوړو د ماشومانو دپاره. ماشومان په جومات کې ناستي، نو هلته خلک مونځ هم کوي، نو تکلیفي، نو مونږ یو حال جوړو او تاله راغلی یو د الله د قرآن حال جوړو، نو ته مونږ سره لږ مدد وکړه، خو چې را سره زیات مدد وکړي. وی سړی یکدم الاوړی شو، وی دا حال د الله د قرآن دی، وی الله دې جوړی که نه ما پسې څه له راځي. یو خواوایه د الله د قرآن حال دی، الله له جوړو، او بل خواوایه چې هر څه الله سره دې در کوي به، نو ما نه څه له غواړې، د الله نه وغواړې در به کي که الله پیش او حال یې پیش. وی ما ورته وویل چې جي دا خبره دی ټیک ده، الله هر څه کوي، د اسمان یې جوړ کړی دی او چاته یې ویلې نه دي چې راشه ما سره د اسمان جوړ کړ، دا غرونه یې جوړ کړي دي او چاته یې درخواست نه دی کړی چې راشه ما سره خښتې راوالې او یا ما سره کنډې او تیشې او سامان راوالې. خو دا دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی او د اسبابو ځای دی. تا خدای موړم ساتلی چې خلاصې دې له در کړي دي چې ته په هغې نوړی روچتې، دا د اسبابو ځای دی. تا له خدای در کړه
او ته به د خدای په لار کې ولګې، الله بدله نوره درکړي. وی خدای نه غواړئ، نشته ما سره، خدای پیشه و، کار یې پیشه، ما سره نشته. ګوره الله درکړې ده، نوره به درکړي. وی دا ما په خپلو مټو ګټلې ده. خفه کېږې ما په خپلو مټو ګټلې ده، په خپلو لاسونو مې ګټلې ده. او خدای پیشه او کار یې پیشه، یو خوا وایه خدای سره هر څه دي او بل خوا مونږ پسې ګرځئ. داسې وي ورټولو چې ما ملګرو ته وایي چې ځای چې دا چای پرېږدو ځو ګنې دا سړی نور د ایمان نه خوت خو نور هم ورپسې وځي، ده خو خدای سره مقابله شروع کړه. وی پاڅېدو مونږ دغه ځای نه لاړو. وی زما خو بلکل مازغو کار نه چې باس چندې نه غواړو، حال دی وی که جوړیږي به او که نه جوړیږي. د خدای د دین دپاره لګیا یو خلک پکې لا خبرې نخرې هم کوي، خدای پیشه او دا خلک پیشه. وی خیر هغه ملګرو مې چې مایوسه کېږه راځه. یو بل سړي له لاړو، وی چې لاړو الله زمونږ هغه شی د بل طرف نه برابر کړ. هغه سړي وی چې تاسو ځئ، زه به سبا درځم او ستاسو انتظام به زه ټیک کړم. وی سبا راغی، ځای یې وکتل، 1,00,000 روپۍ چکې راکړه چې دا کیش کې او په دې ځان له کار شروع کړي. هغه پسې د 50,000 په تمه تلي و، دلته الله 1,00,000 راکړې. وی په سبا له خبر شو، هغه اشنا راته ټلیفون وکړه چې اخبار مو کته. وی ما ورته وی چې نه، وی وګورئ که نه اخبار لږ وګورئ، تاسو مشرق اخبار راوالی وګورئ. اخبار لیکلي و، بیا دا تقریبا د 6-7 میاشتو زړه خبره ده. د اخبار وګورئ. وی مونږ ورته وی چې وایه څه چل دی. وی هغه اشنا چې وی ما په خپلو مټو ګټلې دي او داسې وي چې خدای دې جوړ کړي دا ما ګټلې دي. وی اخبار وګوره که نه، ښځه 2 زامن لونه مري ته تلي او نتیاګلی کې جیپ د غر نه غورځېدلې دی او ټول دړې وړې او ټوکړې پراته دي. د شپې یې مونږ سره دا چل وکړو او سبا 11 بجې یا 10 بجې ورسره الله دا چل وکړو. وی راشه اوس دا سر ډغی دیوال سره او چغې وی بېهوشه پروت دی او ډاکټران انجکشن یې ورته لګوي. زه ورته ولاړ یم، دوست یې وي زه ورته ولاړ یم او دیوال پورې سر ډغی او دیوال له ځان رابروي او چغې وی. راشه اوس یې تماشه وکړئ. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. الله وی چې زما د ذکر نه چا ځان غافل که شیطان یې ملګری کړم. شیطان ورته بیا دا خبرې زړه کې اچوي، دا خو تا ګټلې ده، دا خو تا پیدا کړې ده، بېوقوفه ده. لاس چا درکړي دي په کومو لاسو چې دا ته ځمکه کاري، دا مازغه چا درکړي چې دا په کومه مازغو باندې ته دا کارخانه لګي او سنبالې، دا بچي دله چا درکړل. یو ټس سره یې ترې واخېستل، دقه 2 زامنو لړل ختم، ښځه هم لاړه. او په داسې انداز خلکو په دومره خوارۍ او په کرینونو باندې بیا هغه بچي وله راوویستل، ټوکړې او هغه ګاډي هغه غوښې په هغه ګاډو کې او د هغه غوښې د هغه جیپ په هغه دغه کې سیټونو کې نښتې وې او په وجود کې هغه سیخونه پراتو او په دومره تکلیف یې راوویستل. محلې والا وی چې دې د خدای مقابله کړې ده، مونږ وله نه جنازه کوو نه وله قبر له ځو. خو بیا خلکو وی چې نه بچو یې څه ګناه کړی، بچو له خو خدای شهادت ورکړه، ښځې یې څه ګناه کړې ده هغې له خدای شهادت ورکړه، لوڼو یې څه ګناه کړې ده هغوی له خدای شهادت ورکړه. سر به یې ډغاو او ځان به یې دیوال پورې ډغاو چې څه تباه شوم او غرق شوم. مال اوس چا له ګټې؟ لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. وی ګورې مال او بچي د خدای د ذکر نه غافل نه کړي. دغه شی مونږ مستی کوو. لږ غوندې مال چې چاله راشي قسم دی بیا په ده کې مستی پیدا شي. دی نه خدای پیژني نه د خدای رسول پیژني. او که ته جومات ته چنده غواړئ او مدرسې له چنده غواړئ یا د دین د کار ورته خبرې کوې، بیا اوهو دونه اوچته او راخلاص شي چې ته به خدایه پاکه دا زه څه کوم، دا زه دې سره سړی لا څوک دی. دا یو واقع چشم دید. شپږ نیمې میاشتې مخکې اخبار وګورئ، دا تفصیل لیکلی شوی دی. دا د خدای قهر او غضب. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. قرآن شریف کې الله وایي چې څوک زمانه غافل شو ژوند به یې تریخ کړم. او دنیا کې هم د ژوند تریخوالي دا دی چې پریشانو کې مبتلی، ټینشن بی، غم بی، عربی کې هم ورته وایي هم. او په آخرت کې هم لوی غم دی. آخرت کې څه وایي؟ ونحشره یوم القیامت اعما. د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی بړون دی په سترګو ړوند.
قال لما حشرتني اعمى الله زه خو دالون پیدا کړم وقد كنت بصيرا زه خو پسترګو جوړم نما خو نظر لکېده دالون ولې الله وی تایر کړم اوس زمام یې دنیا کې تایر کړم اوس ما ير کړی وکذالک اليوم تنسى بس ما نه اوس تمه مه کوه هلته کې ما به درته وې زما دې نه منل اوس ټینګ شوه دویمه واقعه درته وویل چې شمدید واقعات یو ملګري راته خبره کوله وی جومات هم جوړو هم په پېښور ښار کې وی یو سړي له لاړو مونږ ته چنده غوښته چې دا جومات جوړو مونږ سره مهرباني وکړه چنده وکړه د محلي جومات زمونږ د جوماتونو له خو مونږ 10 روپۍ 20 روپۍ چې له چا څه وسي غریبي ده نو خلک ورکوي وی هلته کې خلک راغونډ شي څوک 50,000 ورکړي څوک 60,000 څوک 10 مالداري نو دا کټونه وله نه ږدي خلک یې جوړ کړي دې سړي له مونږ ورلو ماسخوتن چې مونږ دا جومات جوړو مونږ له چنده راکړه او دا سړی ښه مالدار دی او بچي په انګلینډ او په امریکا کې دي وی 200 روپۍ راکړه هلکه مونږ خو 200 له نه یو راغلی دې سړي 50,000 ورکړی دې بل 1,00,000 ورکړی دې بل 60,000 ورکړی مونږ خو ته مونږ سره 15 روپۍ انداز کې وی سړي ورټلو دقه 200 دي که اخلی واخلی که نه اخلی خپل کار کوي وی سهار وختي راته پته ولګېده چې هغه سړی پالج و د شپې پالج و کولی شي که نه شي کولی مستی په ځان کې مه پیدا کوه چې د سره شته ورکه خلک راته ما پالج و اوس پورې پالج زده په خپل کور کې پروت دی نو چې خدای سره مقابله کې قسم دې د لاس نه بره له خدای سمڅی جوړوي بیا به څه کوې ورسره په دې خپل لاس باندې بیا نه ډوډۍ راغشتی شي او نه پې اوبه راغشتی شي او نه پې اودسماتې بل بدل اوده سوچئ الله دې د داسې حالت نه وساتي اندام بدله بل وچئ د خپې نه بدل غاټه ډانګوری جوړه کړي اړو راته دغه به شي د دواړو خپو نه په کټ کې به پروتې او څه به لاس دې پشل خوله به ډیوه اوبه به ترې بیږي خپل مونځ به نشئ کولی بیماران ډېر دي په سترګو ړانده هم شته خو شکر دی خدای پاک خپل مونځ او دس پې صحیح کوي په لاسونو باندې شلم شته خو الله تعالی دا یو بیماري ده راځي په هر چا په خپه باندې ګوډم شته خو الله تعالی پې خپل مونځونه برابر کوي نه دې داسې وغورځئ چې خولې نه یې لاړم بیږي خپره غونډولې نشي په لاس ځان نشي وچولی مونځ پاتې روژه پاتې ورسه پاتې او بچي چې څوک یې تپوس کړي بابا څنګه دی یاره بس دوا کوه چې خدای پاک پې رحم وکړي داسې نشي ویل چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي داسې وایي یاره بس دوا وکړه چې خدای پې رحم وکړي په هغه پلار بیا ستومه بیا څه وایي یاره بس دوا وکړه چې خدای خیر ښه کړي داسې نشي وي چې دوا وکړه چې خدای زر رخصت کړي مقصد هم دقه وي رونو الله نه به ځان غافل کوو چا چې د الله نه ځان غافل کړی دی نو دنیا کې م الله رانیولی دی او آخرت کې تاسو ولیدل زمونږ د خلقو ځان د الله نه غافل کړ د خدای عذابونه را روان شو که نه شو را روان یو جټکه یې ورکړه زلزلې راوسته په زرګونو خلک یې د ځمکې لاندې کړل الله سره څوک مقابله کم دی کولی شي غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل په د هزاره او دغه منصیر علاقه کې غټ غټ بلډینګونه چې شمدید خلکو راته وې هغه هوټلې چې هغه 15 تا چاته او 6 چاته به هوټلې وې او غټې غټې نام و نشان یې نشته ځمکه کې لاړل کورونه د خلکو لاندې لاړل مالونه د خلکو لاندې لاړل تاسو ته پته د اخباراتو کې یو سړي ته یې څه چلو شو وی بېګا ماسخوتن زلزلې نه مخکې کروړپتي و او سوالګر یو څادر مې دې زلزله باندې وویل دا خلک ښه مضبوط یې وویل د زلزلې نه پس ټیک نه شو خلک نو په دې سوات ته طرف نه پې سیلاب راوسته دیر او د سوات د دغې طرفونو نه نو هغه یې مو ویل تاسو ته په خپله پته ولګېده چې څومره غټ غټ بلډینګونه دا په اوبو لو شو او د سوات د هغه سر نه ستا د دغې علاقې پورې دا چې څومره غټ پلونه ټول یې یوړل رښتیا وایه د منډۍ څومره غټ پولو یا ستا سره خوا کې دقه ځای کې دا بل پول څه ورته وایي دا د میرزاډیر سره خوا کې چې دا کم پولو چینې والا دغه خوا پول دلدار ګړی پول څومره بوت پول او څونه غټې برجې او څومره سیخ غټ نیم پول پته یې نه لګي چې دا څه شو یو برجی به څوک ونړئ ځای که نه تاسو ټول را یو ځای شئ او د جومات د یوې برجې ته ونښلئ
قسم دی چې ځان له پیړه شین کې خو د ځای نه به یې منړه کوي هغه دونه غټې غټې برجې او د سیخ ډکې خو چې د الله زور او قهر پرې راغی نه د منډۍ پل شته او نه بره د چکدري پل شته او نه د دلدار ګړی پل شته هر څه یې دله نیست نابود کړل یو لس مرلې ځای خلک وایي نو یو کال لګي ډکونه کوي نو نه شي ډکول او تاسو په دې لاره تللی د خیالي دریاب سره د ځمکې څومره د خاورې څلور پنځه شپږ فوټه ټول پټي د خاورو او د شګو نه ډک چاته د خپلو پټو پته نه لګي زما د پټي پوله کم ځای د پلانکي د پټي پوله کم ځای کې ده او څومره لرګي راوړل د بره نه یو ټوټه به څوک په اوږه یو نسي او غټې لارې او موټرې پکې لاړې ختمې شوې وایه د خدای زور ته څوک ټینګېدی شي ان بطش ربک لشدید ان بطش ربک د الله نیوکه ډېره مضبوطه ولې دا موږ د الله د ذکر نه غافل یو نو زمونږ د علاقې وواله نو نوخار یې ووو نو ورپسې پنجاب یې ښه مضبوط ووو نو ورپسې سند یې نو هغه ښه مضبوط بېغمه که هغه ښه مضبوط ووو بیا هم مونږ توبه ونه ویسته نو اوس یې در باندې ډینګي ویرس را په مخه کړي دي دا د خدای عذابونه دي په پنجاب کې لګیا دي ماشې او خلک چیچي او چا سره علاج نشته دنیا خلک مړه شو ماشې ما ته نن چا یو اطلاع راولېږله وی په اسلام آباد کې هغې په تعلیمي ادارو کې پابندي ولګوله د څه پابندي ولګوله چې کمې جینکې دي هغه به په بنین کې سکول ته نه راځي اوږده کمیسونه به اچي ځکه دا ماشې دې ټک به ورکړي بنین بناچي کټ لستوڼې بناچي کټ لستوڼې او بنین بناچي چې دا خېټې لاندې نه ښکارئ ځکه دغه ماشې به وله ټک ورکړي مې د خدای دپاره ورته کمیس نه اچوي دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو کمیسونه واچوئ دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو برقه په سر کې دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو ځان پټ کې ظالمانو په کوم طرف روان یې کم ذات چې دا عذاب راولي او کم ذات دا عذاب در باندې مسلط کړی هغې ذات ته رجوع کې اوس هم معاف کوي حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی راولېږل په امت کې یو کسو ډېر زیات ګناهګارو داسې ګناهګارو چې د ورځې به د خدای بد وي او د موسی علیه السلام بد به وي او ګناهونه به یې کول لږ مالدارو دا قصې دا لږ معمولی غوندې دا مال دولت ولا راشي که نه بیا په ځان نه پوهېږي د پیغمبر خلاف هم کو د موسی علیه السلام او د هغه د شریعت هم خلاف کوه چې هغه کوم پابندۍ لګوي د خدای را طرف نه هغې پسې هم ټوقې کوه او پیسه ورسره د ګناهونه هم کوه دا بدعملۍ هم کوه د د شپې ډمې ګډوه د شپې ځان ته خلک را یو ځای کوه موسی علیه السلام ته رب العالمین وحی لېږله چې دغه هلک ته لږ غوندې ورشه یاره زه حیران شم د الله دې مهربانۍ ته دی هلک ته ووایه چې الله درنه خفه دی الله وایي چې ګوره ما وله ښکلی ژوند ورکړ ښایسته شکل مې وله ورکړ بچي مې ورکړل او مال مې وله ورکړ ورته ووایه چې زه درنه خفه یم دا کارونه ولې کوي الله که داسې م یو جړق ورکولی شو که نه لیکن پیغمبر ورپسې لیږي ما د ښکلی شکل در کړی دی دا مې په جهنم نه دی پرځو ما د خشته مال بچي هر څه در کړل عقل مې در کړ الله وایي چې زه ترې خفه یم دې هلک ته ووایه بد دې وکړل او زه ما دله فیصله کړې ده چې زه به تا دوزخ ته غورځوم دا ورته ووایه زه دنه خفه یم او دا مې فیصله کړې ده چې دوزخ ته دې غورځوم پرېږدم دې نه بلکل دې نه معاف کوم ستا په کتاب کې ما دوزخ ولیکوس چې دې څه خوښې کوه زه ډاډه کوه حضرت موسی علیه السلام هغه هلک پسې کوسې لاله ګوره ما خو درته ډېر نصیحتونه وکړل پوه نه شي اوس دا واوره چې رب العالمین ما ته وحی وکړو دی فیصله کړې ده چې الله درنه ډېر خفه دی ما مال درکړه ما ځواني درکړه ښکلی صحت مې درکړه او ښکلی ژوند مې دله درکړه او بچي مې دله درکړل الله وایي ته ما خفه کې زه دې خوشحالوم او ته ما خفه کې زه در سره ښه کوم او ته ما خفه کې زه در سره ښه کوم خوشحالوم دی او ته ما خفه کې لہذا الله وایي چې زما دا فیصله ده چې پرېږدم دی نه دنیا کې هم دنه زه خفه او په آخرت کې جهنم د ځای دا مې فیصله وکړه ستا متعلق چې موسی علیه السلام دا خبره د هلک ته وکړه نو هغه هلک مستی پیدا نه کړه چې زه مړه خپل کار کوه داسې ونه وي زه چې ما نه خفه دی دا
پیسې خو ما ګټلې دي، دا خو ما په خپلو مټو ګټلې دي. دی ونه وې اړو کشې ونه کا او خیرنې زړې جامې واچولې او صحرا ځنګل ته لاړ او ځنګل کې الله ته په سجدو پرېوته او په ژړا شو. الله زه ډېر ګناهګار یم، واقعي ما خو زه خو بې سوچه وم، زه خو په مستۍ کې پروت وم، زه خو خپل مال او خپلو بچو او د خپل دولت مست کړی وم. واقعي ته ما سره ښه کې او زه دې خفه کوم. دا اوس هم بعضې خلک چې وادي خدای پکې خفه کړي. دا واده خو دې دپاره چې تا الله خوشحاله کړي، ځواني درکړه او زوی یې دله درکړه، ځواني درکړه، نو ته ځکه واده کې، مال یې درکړه ځکه واده کې، د ښځې د ساتلو طاقت یې درکړه نو ځکه واده کې. که دی نه وي درکړی نو بیا خو تا واده نه شو کولی، نو الله را سره ښه کوي نو تا الله خفه کوې. په هغه واده کې نخرې او قصې او پیسې هغه څوک چې خپل پروردګار خفه کړي، نو ټیک ته دې وخت کې خو تا الله خفه کړه، خو د خفګان او د خوشحالۍ چابیانې خو الله سره دي. ازور د نه بیا رستو باسي، رستو بیا تم پریشان یې، ښځه هم پریشان یې، ټول پریشان. خدای پاک چې تا خوشحاله وي نو تم کوشش وکړه چې الله خوشحاله کړي چې خفه نه کړي. یا الله واقعي تا ما له هر قسمه د خوشحالۍ اسباب راکړل او ما ته په هره طریقه خفه کړل. په الله زه په دې خپلو ګناهونو ستومانه، زما دې توبه بیا به نه کړو. یوه خبره. دویمه سوه یصلی ته ګوره هوښیار سړی چې نه هغه خبرې هم د هوښیارتوب کوي. الله بېشکه زما ډېر ګناهونه دي، دومره دي چې هغه نه زه شمېرلی شم نه بل څوک شمېرلی شي. خو ګوره الله ستا رحم زما د ګناه نه زیات، نو که ستا رحم زما د ګناه نه کم نو ما مه بخه، خو که ستا رحم زما د ګناه نه زیات نو الله حنان منان ذوالجلال والاکرام خدای مه وبخه. درېیمه خبره ورته څه کوي؟ الله که چېرته زما په بخښنه ستا خدایه کې کمې راځي، ګوره د هوښیارې خبرې دقسې د خدای نه سوال وکړئ. الله که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې راځي او یا تا ته پې نقصان رسېږي چې ما ونه بخې، زه ستا خدای نه کمم او نه تا ته نقصان رسول غواړم، خو که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې نه راځي او ستا خدایه ته پې نقصان نه رسي، خدای بیا مه وبخه. د دې د پاسه مې که الله نه بخې، دې ته هوښیاره خبره وه، الله که د دې د پاسه مې نه بخې نو بیا الله یو درخواست نه کوم، زه خواست دوزخیم او تا د پیغمبر په ژبه نه اعلان کړی دی دوزخ، نو خدایا چې دا څومره انسانان دي د دې ټولو دا ګناه په ما را بار کا، ځکه زه هسې دوزخ ته ځم. نو یا په دوزخ کې بره سر کې پروت او یا په ویښ کې پروت، یا زر ګناهونه او یا لږ ګناهونه. نو پروردګاره د دې ټول مخلوق ګناه په ما را بار که، زه خو هسې په دوزخ کې پروت یم، خو ستا نور مخلوق خو به دوزخ نه بچي جنت ته خو به لاړ شي که. چې دا دعا یې وکړه په ژړا شو. حضرت موسی علیه السلام ته پروردګار بیا وحی راولېږله، ورشه هغه بنده ته ووایه چې الله و چې ما ورسره جوړه وکړه، ورشه او د هغه نوم مې د دوزخ د لیست نه کټ کړه او د جنت په لیست کې مې ولیکل. دقسې لیکئ چې دا کمې شروع کړی. پروردګار بادشاه دی، د توبې اوس هم وخت شته. زمونږ مشران څه کوي؟ کمیسونه اوس اوږده کې لستوڼي والا نه بغیر به سکول ته نه دی. اسلام آباد یو ځای کې بل ځای کې اعلانونه شروع شو، ولې ماشي به مو چیچي، بنین ما چوي، ولې خېټه باندې ماشي بدله ټک درکي. ظالمانو دا خبرې مه کوئ، قوم ته اعلان وکړئ ای حکمران طبقې چې د هر څه زمونږ د ګناه نتیجه ده، الله ته نه معافي وغواړئ، الله نه معافی غواړئ، الله ته توبه وباسئ، الله راضي کې. د توبې دروازه به هغه وخت کې بندېږي چې نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخېږي، نو عمومي توبه به هغه وخت کې بنده شي او ستا د هر انسان توبه به هله بندېږي چې کوم وخت کې ستا ځنکدن شروع شي، هله به توبه بندېږي. نو لا ځنکدن دی نه دی شروع، او یا د خدای قهر او غضب در باندې د پاسه راسور شو، نو بیا به توبه نه قبلېږي چې د خدای ځنکدن دی لا نه دی راغلی، دا لا جټکي درکوي، نو دې وخت کې د لا پکار دی سجود شي. دا ټول زمونږ ګناهونه دي او د هغې نتایج دي، کله زلزلې په شکل کې دي، کله سیلاب په شکل کې دي، کله تبې په شکل کې دي، کله د قتل و قتال او بدامنۍ په شکل کې ده چې کومه بدامني ده.
کله د ډاکو په شکل کې دي کراچۍ ته وګوره څه حال شروع دی کله د دغه وایرسو دا چې کوم ډینګي بخار ورته دی وایي او دا ماشي دي د دې په شکل کې موسی علیه السلام قوم نو قرآن شریف کې الله فرمایي د موسی علیه السلام قوم دی نافرمانه دی د مصر خلق د فرعون قوم دی اصل کې فرعونیان د موسی علیه السلام چې خپل قومیان وغه محفوظ دي خو د موسی علیه السلام امت دی نو د فرعون قوم قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي پروردگار په چندخان نازل کړ دومره چندخان الله نازل کړ چې په کټوی کې به غوښه یا ترکاري پخول چندخان به پکې پراته کوي کې چندخان اوبو کې چندخان پزمکه چندخان دومره ډیرو چې چل نه ورته چې خدای سو سره وکړو تلل به حضرت موسی علیه السلام ته به رجوع کولا چې موږ معافي غواړو موږ توبه وباسو د الله باغ عذاب بند کړ نو بیا به خپل غلطۍ شروع کړي نو سپږې په الله مقرر کړي په سر کې سپږې په ګیرو کې سپږې په سرمن کې سپږې په کټونو کې سپږې په بسترو کې سپږې بیا موسی علیه السلام ته لاړ رجوع شروع شوه اے موسی الله ته سوال وکړه زمونږ د توبې بیا به نه کړم الله بیا عذاب بند کړ وینه پرې راله وینه هر شي وینه شو کټوی کې به اوبه واچولې چې غوښه پخوا به د وینې ډکه وه وینه به اوبه راویستې ښه مزېدارې اله اوبه به وې چې کاسه کې به یې واچولې او خولې له به وړی وینه به وه تر دې حده پورې چې لاړل د موسی علیه السلام قوم بنو اسرائیلو پسې چې مونږ له تاسو اوبه راکې دوستان یو هغوی به د خپل کوینه وله اوبه راواغلې صفا خشته او د بني اسرائیلو والا په لوښي کې به اوبه وې خو چې د فرعون دې قومي ته به په لوښي کې ور واچولې هلته به دې وینه جوړه شو داسې هم شوي دي چې د موسی علیه السلام د قوم سړي اوبه په خپله خوله کې راچولې دي چې زه د خپلې خولې نه ستا خولې ته د اوبه در اچومه خوله وازه کا نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه دي او چې د فرعون قومي ته په خوله کې اچولې دي هلته د خدای وینه جوړه کړې قرآن کې الله وایي وینه ضفادع چیندخې سپږې دا پر رب العالمین مولخان پر آل الپستونه ولا خوړل په کورونه د مولخانو ډک الله داسې کولی شي اوس که نشي کولی اخره کې چې پیسې مو نه شوه الله نه غافل بیا الله رضا کوه در باندې به راولي موسی علیه السلام قوم ته دې چې ځو ته د شپې نه فیصله وکړه را روان شو او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي وی په کوم طرف ځو وی په دې لاره ځه قوم دې بوزه ډېره ښه روان شو فرعون ته پته ولګېده چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي زمونږ ټټۍ به څوک پاک کوي دی خو به خدمت په بني اسرائیلو کوو او زمونږ دا ځمکې به څوک کري او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي وی ځای چې ځو ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دا څه ورپسې دي شپږ لکه خلک خوله لري چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه ولې وی دا خو په دریاب ورلو دا خو دریاب والا لاره ده الله ته یې رجوع کړه وی تا خو ما ته دا لاره خولو دا خو مخکې دریاب راځي هم په دې ځه دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی موسی علیه السلام وی انا لمدرکون صاحب دغه دې را لاندې کوي وی نه هرګز کله دا نشي را لاندې کوي زه در سره ته ځه خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیه السلام الله ته اوس بس کوم هغه لښکر خو راپسې را روان دی را ورسېد مونږ خو پیاده یو هغې سره خو بله آسونه دي اتیان دي ورسره وی دا کونټۍ یې دې وبوله اوس چې کونټۍ یې وبوله یوړه نو د موسی علیه السلام د قوم 12 ډلې وې 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې 12 ځایه دې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم و ډېر لوی رشم او بل دا وه چې تقسیم یې وکړه نو که چاته وي چې مشران مخکې چې کشران نو هر چا به زور لګو نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم دویمه د فلانکي قوم درېیمه د فلانکي څلورمه د فلانکي هر یو قوم جدا شو په خپله لار روان شو چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړي چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه لري
او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کمه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یې وچه کړه الله ته څه دي دی پې روان شو فرعون ته قوم وی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده یا رب دوی سره مه کوه مقابله وی دا زما د زور وشلېده زه رب نیم انا ربکم الاعلی لوی خدای خو زیم دا ما ته وشلېده نو دی پې پورې وځي ما ته وشلېده خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نه ته دا حیوانات پوهېږي هغه نه ته یېرېده او دی لګیا د زور ورکوي حضرت جبریل علیه السلام ورغی او د یوه ګونې ونې ورېښ را دننه یې کړ او چې څنګه یې را دننه کړ او دوی را روان شو او دا لښکر په دې لوی دریاب کې راګیر شو یو سر یې په یو طرف کې د بلبل او دریاب دې منځ ته شو موسی علیه السلام ته یې وروړه د اوبو کونټې او چې کونټې یې وروړه اوبه یو بل سره وجنګېدې ټول غرق شو فکان من المغرقین اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل تاسو کتل ورته دشمن چې ستا مخکې غرق کېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی ستا مخکې مې غرق کړل ختم حضرت جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په بخاری شریف کې حدیث دی بخاری کې راځي او دا ځای په بخاری کې ګران هم دی لغوند اگر طالبانو خبرې درته نه کوم اذا الله رسوله ارمان که هغه وخت دی لیدی وي ارمان وی چې دی کله غرقېده نو ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه شپږ لکه لښکر یې په سکندونو کې غرق کړ یو سړی خپل دشمن ته کلونه تیری په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کینی نشي وجل الله چې غواړي شپږ لکه په سکندونو کې لار او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ کا ورګه دې محفوظ کا چې دې رستو خلکو د پاره عبرت او نمونه شي نمونه ټول غرق شو فرعون لاش دا اوچه تر وغورځید او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی د فرعونیان ډیر دي فرعون د مصر هر بادشاه ته وایي د نوم ولید او د پلار نوم مصعب ولید ابن مصعب لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی نو تاسو تاسو کې چې څوک مصر ته تللی او نن سبا خو په دې کمپیوټر باندې خی د نورو فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي هغه نقشي دي اسې هغه قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د څه دغه نه خدای کولی شي که نشي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا څوک چې زمانه غافل شو نو جون به وله تریخ کم تریخ کله به پې عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي کله به عذاب د بے بارانه په شکل کې راځي د قحط په شکل کې کله د ماشي په شکل کې راځي اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان انډونیشیا موقت سونامي چې پیراغله 100 کاله مخکې تاسو ته پته نه دی زه خو د دې حالاتو معلومات کوم دا ما د خپل مرض دی چې د معلومات کوم ګورم معلومات کوم اخبارونه رساله او دا کتابونه ګورم معلومات کوم تاسو د انډونیشیا پته نه لګی چې هغه څومره پلیتی ده او یو جزیره ده پکې بالی وته وي بالی چې هغه کې داسې سرګند ښکارا ګناهونه کیږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په داسې ونه خراب ګناهونه او پلیتی او د پلیتی اړې دي اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکه مکرمه ته راشي حج له نو دا پاجامه چولی د پټون په شکل هلته خلک ښکلي لباس اچوي هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي او د دوی هماغه تنګ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي تنګې جامې یې اغوستې او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي بیت الله له او دومره بې خونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي
منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمانو دري لارو کې منځ ته ولاړ نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په منځ کې ناستي وجود به ورسره جنګېدلي د ښځو سړو داړو پروا نشته ډېر بیکاره خلک ته نور نشته الله پې سونامي راوسته په لکونو خلک یې تباه کړل که نه جاپان غوندې الله ښی جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی پر اوس کال یې پې کومه زلزله راوسته اوبو والا زلزله جاپان یې څومره و څومره یې تباه کړ خیرونو د الله د قهر مقابله نه کېږي الله سره ډغرې نه شي والی نه د الله قهر سره ډغرې والی شي او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي او نه الله په مستی والی شي مستی ورسره نه شي کولی او نه په دې دولت خفه کولی شي او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی الله سره جوړه او که جوړه چې مونږ الله سره کوو په څه به کوو په توبه به کوو رضا کوو به الله او ډېر په اسان او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار بعضې مفسرین لیکي د تره زوی دی او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدې شي بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی موسی علیه السلام له الله ډېر عزت ورک او مالدار هم دومره نو ټول قوم یې تابع شو پیغمبري الله ورکړه قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده قارون نه دا برداشت نشو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مالي ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه نو په موسی علیه السلام الزام ولګا مستی خوار چا کې وي که الزام یې پې ولګو په موسی علیه السلام او یو ښځه یې ولمسوله تاله به زه دومره پیسې درکړم او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته تقریر شروع کړي ته به پاسې او ته به دا ووایې چې خلکو ته تقریرونه کې او ما سره دې ګناه کړې ده بس دا خبره خو د موسی علیه السلام دپاره طبعي وه که دا خبره شوې موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بني اسرائیلو ته دغه ښځه پاسېده او چې څنګه پاسېده او کېناسته او بیا پاسېده بعضې مفسرین وایي دا خبره د خولې نه وویسته او بعضې وایي د خولې نه یې نه ویستې خو موسی علیه السلام پې پېښ و څنګه پاسېدې وایه صاحب زه پاسېدم یو خبرې له خو بس زه معافي غواړم نه کوم ویرېد هغه وخت سره او څوک وایي نه خبره وکړه او موسی علیه السلام چې څنګه خبره وکړه خلک هم حیران دي چې ته موږ ته څه او دا کیسه نو موسی علیه السلام ورته وایي په هغه اسمانونو او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب د قسم یې رښتیا ووایه نو په رپېدو شوه په لرزان شوه وایي زه معافي غواړم ما غلطه وکړه دا قارون ماله پیسې راکړي دولت یې راکړي وایي خذه ځمکې ته وایي خذه ونیسه راګیرې الله تیره ونیسه ځمکې ته یې راوینیسه خذې وی راوینیسه ځمکه اوښتې او دې پې ننوت او د چغې جوړ کړي موسی علیه السلام ته معافي غواړم معاف مې کړه خو موسی علیه السلام خو هم غوسناک خو په پیغمبرانو کې جذباتي و لږ غوسناک زیات رو ځمکه رانیسي ګیټو پورې کونډو پورې نامه پورې مری پورې رو لاندې کېږي رو دې چغې وایي اوس ځکه نو اوس دې تا دولت بچ کړي ځکه نو اوس دې تا خپل نوکران بچ کړي ځکه نو اوس دې تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کړي چغې وای اخره کې راخ که غیبې کړ او نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته د قارون ذکر نشته په حدیث کې خو علما وایي دا چې قارون مراد دی چې دی اوس هم په دا پونده باندې تاویږي او رو لاندې روان دی الله ولو اوس هم په دا ځمکه کې سزا ورکوي رب العالمین او د چغې والی موسی علیہ السلام ته چې معاف مې که بیا به نه کوم غلطي مې کړې ده رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته وایي ویلې د چغې درته وویل تا خواړو معاف نه کړ الله زه خو یې برباد کړی وما که تا مې مدد نه وی کړ ځکه د یو عالم په جامه د پیغمبر په جامه د یو واعظ او د داعي په جامه چې دا پرېوته د هغه خبرې بیا څوک چاته مني
دخې برباد کړو خو تا مې مدد او الله ګورې مدد کوي قسم دی چې الله دې موقع په موقع مدد کوي د حضور پاک مبارک یو د زمانې نه پس چې دا کم خلک دی هغې د تابعین وایي صحابو نه پس یو تابعی چې تا په جهاد کې یو عیسائی بادشاه ونیو او چې څنګه یې ونیوه دا ډېر بهادر او د مسلمانانو د فوج جرنیل و چې څنګه یې ګیر کا نو هغه عیسائی بادشاه فیصله وکړه چې دا به وجنو نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مه وجنه د باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي نو که دی عیسائی شو نو دی به موږ له ډېر کار وکړي یو خو د مسلمانانو د هر څه نه خبر دی موږ ته به د هغوی بلا رازونه راکړي او بل دا دی چې ډېر بهادر دی نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو موږ له به فوج له تربیت راکړي او موږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي نو داسې زر یې مه وجنه هغه عیسائی بادشاه وی یاره دا خو چېته خبره مو کړله زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کو که چېرته دی عیسائی شو موږ له به ډېره فایده واقعي راکړي بهادر سړی دی ولې وجنو که نه کېده بیا به یې مړ کړو نو دې بادشاه راوغوښته هلکه ته خو موږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړو چې زه تا وجنم نو سخت دې وجنم په سخته سزا خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه زموږ دا دین خو هم اسمان والا دی موږ خو عیسی علیه السلام مو او موږ سره خو انجیل دی دا نصیحتونه یې وکړل هغه ویې چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بلکل یې منم خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی زه ستاسو انجیل منم خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي ګورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم وی داسې نه کېږي بادشاه یو ځل کور پریشانه ناست دی د عیسائی بادشاه چې دا سړی خو په یوه نه کېږي دله زه څه سوچ وکړم چې دې عیسائی کړم او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی داسې بېځایه وجل یې نري پکار نو د دې بادشاه یو لور وه بادشاه ته بابا ولې پریشان یې ای بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی نیولې مو دی او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه دې کوشش پې کوو که دې عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده راکړي اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دې بادشاه ته وایي وی ما له صاحب اجازت راکړه نو دې دله په یو څو ورځو کې دننه دننه عیسائی کولی شي بچې داسې به وکړی شي وی او کوم به خو ماله به اجازت راکړې زه به دې په طریقه دوکه کوم وی ډېره ښه ده وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته به دله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم بل څوک به نه وروړي د کوټې چابي به هم ما سره وي بل چا سره به نه غټه پنجره تې تا وکړه چې هم نه تښتي د هغې چابي به ما سره وي ډېره ښه د بادشاه دا لور وم ډولی او ډول سنگار به یې وکړ ځان به یې خشته کړ او ځان سره به یې میوې واغېښتې ډوډۍ به یې واغېښته څیزونه به یې واغېښتل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې یوړل ورته به یې مخکې کېښودل ورته به ناستم و خبرې به یې ورسره کولې مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره یې مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یې ځان ته رامایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسائی کړم دا یو حربه ده غټه خطرناکه حربه ده لیکن دې تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان د اړو توجه دې ښځې له ورکول دې جینۍ له او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې م کوي او ځان ته مایل کوي خو هغه ته اړو توجه نه ورکوي مخ ته واړوي ځمکې ته ګوري 40 ورځې دې جینۍ دا عمل وکړه 40 دن 40 ورځې پس دا جینۍ دې ته وایي د تابعی مسلمان ته وی ته انسان یو که څه بله بلې ته څه شی وی یو زه خو انسان یم وی انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی یم
او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چو او ځان مې راته ښه مزېدار ډولې کړي، نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به م ما ته ګوري، که په دې شکل زه یو دیوال ته مخامخ وم دیوال به ما ته را متوجه شي، او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو ته را مخامخ کېږي، ما سره اړو خبرې نه کوې او سترګې دې ښکته کړي. ته څنګه انسان یې؟ خواهش لرې که نه لرې؟ بلکل لرم، داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه، ښځه رانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې، نو ما ته ولې نظر نه کوې؟ الله نه یریږم، انی اخاف الله رب العالمین، انی اخاف الله رب العالمین، الله نه یریږم، کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم. الله کم دی؟ جنت یې الله کم دی؟ تا الله وینې؟ تا تخکاری؟ تا وینې؟ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زما الله هغه دی چې زینینم او ما وینم، زینینم ما وینم، ما تخکاری نه زینینم، ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم، او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید، ما ته قرآن و چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی، هغه الله خفه کېږي. دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي، هغه الله نه خفه کوم، د هغه د قهر او د غضب نه یریږم. دا جینۍ وی ښه داسې م شته؟ وی او وی ستا دی مانده وی وی دا دې ما ته مو ښایه، ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی، دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او مال د دنیا خوشحالی را کړي، زه ته نه یریږم، ما ته م د ایمان وښایه. هغه جینۍ الله په څلوېښتمه ورځ مسلمانه کړه. اوس یریږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې له تلې، ستاسو ځای کم ځای دی، ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم ځای دی، پلان کې دی، وایي زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته، یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده. اوس جینۍ ورته وایي 40 دن لګېدلی وه چې په ده ګناه وکړي، اوس هغه جینۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي، او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم، ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي. په دغه طریقې هغه تابعي مو ستا جینۍ په خپله مسلمانانو له لاړه، هلته ایمان راوړه او الله تعالی ورته ایمان ورنصیب کړ. د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی، ډېر عجیبه دی. نو حضرت نو الله موسی علیه السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې، وی الله زه خو برباد کړی یم که تا مدد نه وې کړی، زه خو غرق کړی یم خو تا مدد وکړه بچ شو، نو ما چېته معاف کو. الله څه وایي؟ وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو، بېوقوف تا ته چغې والې، که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کړې نو ما بچ کو. ای مسلمانانو الله ته چغې ووهئ، دا د خدای قهرونو او غضبونو او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي. یو عالم خبره کوي، یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی، د یهودیانو، دا د مسلمانانو په قبضه کې و. نو زه دغې علاقې ته لاړم، وایي چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واخیسته. په دې خیال مې واخیسته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم، دا یو سعادت به راته میلاو شي. خو خلک بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی، نو دا کوشش مې کوو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه پکې په دا لومبي سب کې وکړم. نږدې مې کمره واخیسته، بېسار وختي پاڅېدم، وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړو، وی د بیت المقدس جومات ته لاړم، دروازې رنده ده، وی خوشحاله شوم چې ځکه خیر نه امام راغی نه مقتدیان، او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم. وی وخت تېر شو، ورو ورو رڼا لګېږي، څوک شته نه، یو بل نه تپوس کومه چې هلکه دروازه مې نه خطا کړې، او په 80 جیره به کې دا جومات، 80 جیره به کې جومات. وی یو دروازې خلک وایي چې هم دلته ودرېږه، اوس به امام صاحب راشي. وی ولاړم دی کې یو موټر راغی، نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګي چې کوم ځای ګاډۍ ودرو چې ودرو، یو سړی ترې راکوش، او هغه سړي ږیره هم خریلې ده او برېت یې هم خریلې دي، او پتلونه یې چولې دی، او هغې سره چې کم کوټي کوټه یې مچولی، او سیګرټ ورسره خوله کې دی، سیګرټ راکاږي.
وی هغه زره چابیانې د جومات دروازې کولاو کړه. وی مې چې دوی کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا و چې ګیره خو وي او لږ جامې خو یې د سړیتوب وی، جامې هم د سړیتوب نه دي او د سره چابیانې دي او خادم دا دی. وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی. وی چې دننه جومات ته ننوت زم ننوتمه وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع ډېر هغې نه خفه شو چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی مؤذن دی. وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي، یو ځل به د سګرټ نه کش راښکه، الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه، بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه. وی په جړا سر یم خپیم چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کړی، دا جومات او ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی. بیت الله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړو، دا وسره اسحاق علیه السلام جوړ کړی. د دې مؤذن داسې دی. او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي، د سګرټو لوښي، او په چا کې نیم سګرټ پروت دی، په چا کې بوره پرته ده، مستقل سګرټ والا خلک. وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي. وی امام سنت شروع کړه، څوک جومات کې نشته، یو دغه مؤذن دی یو دی. وی لږ ساعت پس غرغرو شو، بل ګاډی راغی ودرېده. وی د هغې نه م یو سړی راکوز شو، چې راغی هغه هم په پینټ شارټ کې دی، پتلون یې چولی دی او کوټ یې چولی دی او سر تور سر، ګیره نشته، برید نشته، پتلون دی او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی. ما وی چې دا به مقتدي وي نو. وی چې راغی هغه بلا امام و جومات امامتی ته ور مخکې شو، هغه هم هغه سګرټ راواغی، هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی، هغې کې سګرټ کېښود. خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن. وی په 3 قسم د سر مونځ وکړو. وی لاړم هوټل ته، وی بیره راله ناشته راوړه. وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا، وی ما ته وی چې یهودي خو نه یې؟ بیره ما ته وی ما وی که نه یمه خو خبره خلاصه شو، که ویم چې یمه خو ګناهګارېږم. نو ما وی چې هلکه تا په څو پېژندم چې د یهودي یم؟ نو ما ته وی چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده. نو مې چې خدای د دې وطن نه مې وباسه، د خدای قهر را روان دی، الله ماته وباسه. واقعي اقصې وشوه که نه، هغه بیت المقدس یهودو لاس له لاړه که نه لاړ د یهودو. اوس موږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد. یا خدای لکه سوچ وکړې چې د کم سبب د وجې نه تا له تللی دی هغه سبب ختم کا. یو مثال در کوم، کوی کې چې سپی پریوزي، دا اوبه پلیتې شوې، دا اوبه چې پاکې په سبب پاکېږي. که ته دا وی چې دعاګانې کومه چې خدای د اوبه پاکېږي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي نه پاکېږي. که دا وی چې بورقې ته وباسم او ډېرې بورقې م ته وباسم، سپی نه وباسې، په دې پاکېږي؟ یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي، ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي، په دې پاکېږي؟ سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي. سبب د پلیتۍ څه شی دی؟ سپی دی. سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دي هغه ترې لرې کا، پاک به شي. نو موږ هغه سبب نه وباسو. اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم هغه خلک په عیاشۍ کې مبتلا دي، اوس هم دغې خلکو یهودیانې ښځې په نکاحانو کې پراته دي، دغې خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیانې دي، یهودانې ښځې په نکاح کې دي. دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي، د هغه ښځه یهودانه وه، ښځه یهودانه وه. نو کم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپی نه وباسو، سبب نه لري که چغې وو. عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی، ولې پرې دا دومره قهر او غضب د خدای راغی؟ مونږ خفه یو، مونږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي، مونږ د بیت المقدس پتلو اوس هم خفه یو، دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي. په عراق مونږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې، لیکن ظلمونه څونه کېدل؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی. نو ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه،
اوس څونه ګناهونه مونږ کوو. بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي، خفه کېږي ما. انټرنیټ دی په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري. د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو، فحاشۍ ګورو. هلکان او جنکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي. بربند فلمونه دي، بربند فوټوان دي، او په پینټونو کې د جنکو ګرځېدل دي، په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جنکۍ ګرځي. کوله او مخ سره جنکۍ ګرځي، هلکان او جنکۍ مخلوط ګرځي. په مري کې او په دغه علاقو کې څونه فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي، نو دا خو د خدای قهر او غضب دی که په مختلفو شکلونو کې را روان دی. او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې زما په امت کې فحاشي زیاته شي، زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني. یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي. او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي. دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي، دا خو تسبیح دی د ملغلرو د مزي. وی چې دا تار وشلېږي، دا تار چې دلته وشلېده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي؟ یو دانې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه. وی د ملغلرې تار چې دا وشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي، یو پسې بله، بلې پسې بله، دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روان. ګراني شوه جي، بجلی نشته، ګرمي شوه جي، او دا ډینګي وارستی، او دا پینګي وارستی، او دا پلانکی وارستی، او دا دادی، او دا هغه غم دی، او دا سیلاب دی، او دا زلزله ده، او دا طوفان دی، او دا دماکی دی، او دا بدمنی ده، او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده. ټول د الله نه مونږ لري. یا ایها الذین آمنو څومره په مینه راته الله لګیا دی. یا ایها الذین، ای د ایمان خاوندانو. څومره خشته لفظ دی دا، او څومره د مینې لفظ دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال ما درکړ، بچی ما درکړل، دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کی. ومن یفعل ذلک، چې څوک داسې کار کوي، فاولئک هم الخاسرون. ما ته نقصان نشي رسولی، زیان او تاوان خپل دی. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا. ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره؟ زه به لرې شم، زما مدد به لرې، شیطان به ورسره ملګری کوم. ومن یکن الشیطان له قرینا، چې شیطان یې ملګری شو، ګورې خراب ملګری دی، دنه خراب ملګری بل نشته. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. زما نه غافل شو، دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی. کله یو بیماری، کله بله بیماری، کله د بچی ټینشن، کله د مال ټینشن، کله د بل 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 هم ورته پاره به کوي. ونحشره یوم القیامة اعمى. قیامت پر ورځ په داسې سترګو ړوند پاسي. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. زه خو دنیا کې روغ وم، دا ړوند ولې پیدا شم؟ وی زما آیاتونه درغلي، اتتک آیاتنا فنسیتها تا یې کړل، وکذلک اليوم تنسى. زما مې یې نورونو توبه وباسئ الله ته. دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسئ. غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ. هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کوي، خراب دوست دی، هغه سره مه کښېنئ. تعلقات ختم کړه. دعوت الله چلوه، دعوت الله چلوه، تبلیغ الله چلوه. خلق نیکی ته راوبله، خلق د نیکانو ملګري کا، خلق خدای ته راوبله، نیکانو خلقو سره ناسته پاسته وکړه. دا د بچ کېدو لاره ده. علماو سره ناسته وکړه، صلحاو سره ناسته وکړه، مدرسو سره تعلق قایم کا، بچونه حافظان جوړ کا، بچونه عالمان جوړ کا، جماعتونو سره مددونه وکړي، او خو مجلسونو کې کښېنئ. غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ. غلط مجلس ته توبه ته وباسه، الله به معافي کوي. و الا که داسې نی نو د خدای قهر و غضب چرته تللی نه دی، او دی دور دی، دی زمانه ده. الله دې مو د خپل قهر غضب نه په امن و امان کې محفوظ وساتي. الله زمونږ وطن او د ټولو مسلمانانو ملکونه د هغې زمونږ د ایمان او د نیکو اعمالو حفاظت وکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. مونږ ګړی په ګړی الله ته خفه کړې. الله ته مونږ سره جوړه وکړه،
او الله ته مونږ ناراضي شه، مونږ د غمونو د فتنو مصیبتونو ټینشنونو مخلوق د شر نه په امن او امان کې وساته. کوم مسلمانانو باندې چې د عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي، الله را توبې توفیق ولا ورکا، توبې قبول کا، دې عذابونو نه ټول د مسلمانانو مجبور الله په حفاظت کې وساته. بعض مرګري دي بیماران دي، هغه لپاره دعا وکړي چې الله تعالی ول شفا ورکړي. سو قرضداران الله د حلال